د تاریخ عبرت جالب او عجیب معلومات هغه څوک چې له 100 کاله مړینې وروسته بیا ژوندی شو. مفسرین لیکي دا عزیر علیه السلام دی چې له مصر څخه را روان و. له ځان سره یې ځینې شیان لکه تازه انځران، انګور او د شربت مشکیزه وه. بعضې وایي د اوبو منګی و. د بیت المقدس په خوا کې تیر شو چې د هغې اهل وژل شوي او کلی وران شوی و. نو د الله جل جلاله د قدرت استعظام وکړو، یعنې دا خبره یې لویه وګڼله چې دا به څنګه الله جل جلاله بیا راپورته کوي. الله جل جلاله څومره لوی قدرت والا دی. نو الله جل جلاله ورته خپل نفس، خر، خوراک او څښاک د خپل قدرت نښې وښودې. دا د دې لپاره چې د یقین زیات شي. الله جل جلاله د ته مرګ راوستو او مړ شو، تر دې چې 100 کاله ووتل، بیا یې را ژوندی کړو. عقل او زړه یې ورله ورکړل. د علي رضی الله عنه یو قول دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله جل جلاله اول عزیر علیه السلام ته سترګې ورکړې تر څو د الله جل جلاله قدرت پرې وویني. نو هغه ولیدل چې د بدن اندامونه یې سره بیل بیل دي او یو ځای کیږي. بیا یې خپل خر ته ولیدل چې د هغه اندامونه هم سره یو ځای شول. له ده سره په الله تعالی پوخ او کلک یقین پیدا شو او هغه شبهات چې په زړه کې و له منځه لاړل. د بیت المقدس هغه ساحه چې عزیر علیه السلام خرابه لیدلې وه، کورونه یې ویجاړ او خلک یې مړ شوي وو، باقي ترې کډه شوي وو. نو دلته یې داسې یو فکر پیدا شو او الله عز وجل ورته خپل قدرت وښوده. بعضې وایي دا هغه کلی و چې په زرګونه اوسېدونکي یې لرل، خو د مرګ له ډاره ترې کډه شوي وو. امام کلبي رحمه الله فرمایي دا قریه دیر سیر آباد وو چې فارس کې یو کلی دی. امام سدي رحمه الله فرمایي دا سلمان آباد وو چې دا په اطرافو د جرجان یا همدان کې محله یا علاقه ده. بعضې نور وایي دا قریه دیر هرقل وو چې بصري یعنی عسکر مکرم په منځ کې واقع وو او د جلی په غاړه آباد وو. لیکن اول قول ډیر ظاهر او مشهور دی، دا چې انبیا په الله تعالی کلکه عقیده لري او له ګناه څخه معصوم دي. نو دلته د عزیر علیه السلام له دې تعجب څخه انکار مراد نه و، بلکې کیف ترې مراد و چې الله تعالی کله بیا ژوند وربخي. نو په کوم کیفیت سره به وي، وړوکی به وي که غټ یا همداسې به راپاڅېږي. نو دا کیفیت ورته ناشنا او عجیب ښکارېده. امام سیوطي رحمه الله فرمایي دا خبره یې ځکه کړې چې د الله قدرت یې عظیم وګڼلو. لکه انسان چې کله ناشنا کار وویني نو د الله قدرت عظیم وګڼي او ووایي چې دا به الله جل جلاله څنګه پیدا کوي، یعنی د الله عز وجل څومره عظیم قدرت دی او په دې کې انکار مقصد نه دی. لنډ مثال، یو رسام یو رسم په ډیر ښکلي ډیزاین سره رسموي. دې وخت کې یو سړی دا ګوري نو په رسام شک نه کوي، بلکې وایي چې څومره عجیب رسم، دا به څه ډول رسموي. نو دغه شان عزیر علیه السلام هم په الله تعالی شک نه درلود، بلکې د بیا ژوندون کیفیت ورته عجیب ښکارېده او حیران و. امام بیضاوي رحمه الله علیه فرمایي دا خبره یې ځکه کړې ده چې په زړه کې دا خبره وه چې ما ته خو د بیا ژوندون طریقه نه ده معلومه. نو ارمان یې کولو چې کاشکې دا زه ووینم چې بیا څنګه ژوندي کیږو. نو کله چې عزیر علیه السلام دې کیف ته حیران شو، الله جل جلاله ورته 100 کاله مرګ ورکړو. بیا یې دا محفوظ وساتو له حیواناتو، حشراتو لکه ماران، لړمان او نور. همدارنګه خر یې ورته زره زره کړ او خوراک یې ورله داسې محفوظ او تازه وساته چې د خاورې ګرد هم پکې نه و. او بیا یې ورته د په خپل ځان سورلی او خوراک یې خپل قدرت وښوده. بعضې وایي چې عزیر علیه السلام ویده شو او خوب کې ترې الله عز وجل ساه واخیسته. مفسرین لیکي کله چې عزیر علیه السلام ته دا مرګ راته نو دا د 40 کلونو و او د ده یو زوی ورنه پاتې شوی و. کله چې دا بیا ژوندی شو او کور ته لاړ نو هغه زوی یو 40 کلن و او لمسی 90 کلن و چې هغه دواړه بوډاګان او سپین ګیري و او دا لا هماغسې ځوان و. کله چې کلي ته لاړ خلکو نه پیژنده نو ده ورته وفرمایل چې زه عزیر علیه السلام یم. خلکو د دې لپاره چې یقیني شي نو ویې پوښتل عزیر علیه السلام ته خو تورات یاد و، ایا تا ته یاد دی؟ نو ده ځواب ورکړو هو، خلکو وپیژندلو.
له دې امله یهود عزیر علیه السلام ته د الله زوی وایي، ځکه دا نااشنا واقع فکر راغلی وه. دا موضوع مختلفو تفسیرونو کې رانقل شوی، لکه قرطبي، فتح البیان، بیضوي او نور ډېر. د دې موضوع ښه وضاحت او د دې خوندورې کیسې د لا پوهېدو لپاره زموږ یوټیوب چینل ته راشئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره شریک کړئ.